خفګان مې له دې امله نه دی چې دروغ دې راته ویلي، بلکې دې د خفه یم چې نور باور در باندې نه لرم. له هغه چا وویرېږئ چې له ځانه کرکه کوي، ځکه د ځان انتقام له تاسو اخلي. دا ډول خلک ځان دوستۍ ته وهڅول. څه چې په مینه او عشق کې ترسره کېږي له ښو او بدو ور اخوا دي. که غواړو یوه ښه ورځ پیل کړو، نو د خوب څخه د راپاڅېدو په وخت فکر وکړئ چې نن څوک او څنګه له ځانه خوشحالولی شو. د انسان طبیعت دی چې که عقاید او باورونه یې په زرګونو منطقي دلایلو ور رد کړي، خو د ضرورت پر وخت بیا هماغه باورونو ته ورګرځي او حقیقت یې ګڼي. بدبختي دومره عامه شوه چې که چاته ووایه چې خوشبخته یې نو نیوکه کوي. څوک چې موږ سره همدردي کوي په حقیقت کې زموږ په داخلي دردونو او خفګان نه پوهیږي، او دا همدردي صرف زموږ د سپکاوي لپاره کوي او داسې ښکاروي چې زموږ په دردونو آګاه دی. خو حقیقت دا دی چې هیڅوک نه ستا په درد پوهیږي نه زما. قیمت دې لوړ وټاکه چې په لوړه بیه دې خلک واخلي. وړیا مه اوسه، ځکه وړیا شی دلته خلک وړیا له لاسه ورکوي. څوک چې له حیواناتو سره بده رویه کوي، دا موږ ته دا ښایي چې د دې انسان رویه له ضعیفو، معلولو او غریبو خلکو سره هم همدا شان ده.